السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو، زمونږ برنامه خو تاسو معلومات دی چې د سوال او جواب ده. نو نن مو بیا د یو ملګری او ورور سره مخامخ یو، د هغه نه پوښتنه کوو. نو راځئ د هغه نه هم سوال کوو چې څه وایي راته. قدرمنو ورور، اول یې ځان راته معرفي کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما نوم سردار خان دی، د شیوال ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ماشاءالله ورور، الله یې سلامت لره. ورور، نن د زمونږ د نن ورځې سوال دا دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو زامن لري؟ 3 زامن لري. ماشاءالله، نومونه راته اخیستی شي؟ انشاءالله. قاسم، اول نوم قاسم ده، دویم مشکل نشته، زه یاد کړم، ماته یاد و زمانه. قاسم، بل نه ابراهیم، نه د ابراهیم خلیل نه ده. مشکل نشته، هیڅ خبره نه ده. الله یې سلامت لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورور، لومړی راته خپل ځان معرفي کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله. خالد ناصري، کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ. ماشاءالله ورور، زمونږ د نن ورځې سوال دا دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو زامن وو او نومونه یې څه شی وو؟ د پیغمبر علیه السلام 3 زامن وو چې نومونه یې ابراهیم او قاسم عبدالله. ماشاءالله ورور، الله یې سلامت لره. جواب یې صحیح کړو. مستحق جایزې نه جایزه به ورته ورکړو. ورور، جایزه سلامت اوسه.